ډېره ډېره مننه ابراهیم جان. اول خو مبارک وي د افغانستان د غټ بری دویم بری دی په نړیوال جام کې. دغه غټ بری دا پیغام څه دی افغانانو ته، لوبغاړو ته، دنیا ته چې اوس افغانستان غټ ټیمونه هم ماتولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل هن صاحب ډېر د خوشحالۍ ځای دی. ډېر مهم 2 پوینټونه هم ترلاسه کړل او زموږ هدف هم دغه کوشش به کوو چې روان لوبې کې هم پاتې 2 لوبې چې دي همدغه رقم 2 پوینټونه حاصل کړو. نو موږ کوشش کوو چې هر ورځ ته نوی سوچ وکړو، فکر وکړو. نو ماشاءالله لکان که وګورئ ډېر کوشش کوي، خواري کوي، زیار باسي. زه به وایم هغه 100% محنت چې دا ګراوند کې دوی کوي، هغه که په بیټینګ کې وي، بولینګ کې وي، فیلډینګ کې وي، نو دوی خپل کوشش کوي 100% انرژي ګراوند کې ښایي. نو همدغه وجه ده چې هلکان ښه لوبه کوي. او زما و ګربز باره کې به ووایم چې ماشاءالله اول ځل په ورلډ کپ کې دغه رقم ملګرتیا کېږي. نو موږ هم خدای شته دې ته سوچ نه ده کړی. د یو بل ګیم معلومات کېږي، لوبه معلومات کېږي، د ما ګربز ته ښه کېږي، د ګربز ما ته ښه معلومات کېږي څنګه لوبه باید وکړو. نو کوشش هم په همدغه یې چې مثلا کوم د کرکټ اصول یا همغه کې واوسو، همغه رقم لوبه وکړو. نو د یو بل ګیم باندې ښه پوهېږو، په یو بل باندې هم ډېر ټرسټ وي د کرکټ په اصطلاح، ډېر باور هم وي. نو همدغه وجه ده چې ښه ځلېږو او مخ ته ځو بخیر. او روانو لوبو ته مو هیله څه ده چې همدغسې دا بری به همدغسې روان و؟ هره ورځ نه وي کرکټ کې. نو مهمه خبر په کرکټ کې شخصا چې ما ته تجربه شوې ده، مومنټم ډېر ضرور ده. کله چې ته ښه مومنټم کې هغه باید وساتې، باید ته ډېر اوور کانفیډنس نه شې، ډېر باید غټ سوچونه ونه کړې. ته دا ووایې چې مثلا موږ 2 لوبې وګټلې، موږ آرام شو. کرکټ دا هېڅ پته نه لګېږي پکې. پنجي سره موږ لوبه لرو، همدغسې ویسټ انډیز سره لوبه لرو. موږ به کوشش کوو چې هر ورځې ته پوره تیاری ونیسو، ځانونه پوره چمتو کړو، تیار کړو، 100% کوم خواري چې دا محنت چې دا ګراوند کې هغه ورکړو. نو روان پنجي سره لوبه چې د هغه به موږ کوشش کوو چې 100% ښه جدي ونیسو، همغه 2 پوینټونه حاصل کړو. همدغسې ویسټ انډیز سره چې کومه لوبه ده، نو کرکټ ده هېڅ معلومات نه کېږي، غټې خبرې پکې نشي کولی. نو هرې ورځ ته خپل پلان نیسو، سوچ کوو. او مهمه خبر دغه ده چې هلکان خوند ترې نه اخلي. نو کرکټ داسې لوبه ده چې څومره خوند ترې نه اخلی، انجوی کوي، نو تا نه به اټومیټیکلي ښه کېږي. آخري پوښتنه، افغانستان کې سهار شوی دی، خلک پاڅېدلي دي، او څوک به راډیو اوري، څوک به تلویزیون ګوري، څوک به سوشل میډیا او دا خبر به اوري. هغوی ته څه پیغام لري وطنوالو ته وطن کې؟ او بالکل موږ هم ټول هلکان دغه احساس کوو. دا احساس موږ سره ده چې دا اول ځل نه ده. هر وخت افغانان، د افغانستان خلک، هغه که داخل د افغانستان کې دي که د افغانستان نه بهر دي، دوی د خپل اتلانو لوبې ګوري، دعاګانې کوي. نو موږ هم دوی احساس کوو، موږ خپل 100% کوشش کوو. موږ سره دا احساس ده چې مثلا دوی سهار وختي جګېږي، د افغانستان دپاره، د افغانستان نوم دپاره لوبې ګوري. موږ کوشش کوو چې څومره ښه لوبه کولی شو ګراوند کې، خواري وباسو، د افغانستان د نوم دپاره، د خلکو دپاره خوشحالي ورکړو، د افغانستان نوم ته ښکلا ورکړو. نو موږ هم په ګراوند کې ټول هلکانو سره دغه یو احساس وي چې مثلا موږ که لوبه کوو، اول باید افغانستان د موږ ذهن کې وي، بیا د افغانستان خلک. ځکه په افغانستان کې همدغه یو خوشحالي ده کرکټ چې خلکو ته یې ورکوي. نو موږ هم دا احساس لرو ځان سره. موږ کوشش کوو چې مثلا هر لوبه پوره جذبې سره، خوند سره او په مینه سره وکړو، تر څو د افغانستان خلکو ته خوشحالي ورشي هلته. نو دوی څخه هم خواهش ده چې لکه څنګه چې د تېر ځل په څېر دوی دعاګانې کوي، موږ ته خپل دعاګانې کې یاد ساتلي یو. دوی څخه هم دا خواهش ده چې خپل دعاګانو کې یاد وساتي، تر څو روانې لوبې چې هغه موږ په ښه توګه ترسره کړو او دا ورلډ کپ کې مخ ته لاړ شو. ډېره مننه ابراهیم جانه. خیر، ډېره مننه.